سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ډاکټر سوزن پر یو ښکار کوونکي شارک باندې تجربه کوله. هغې د شارک پر دماغ یوه ځانګړې اله ولګوله، خو هغې هیڅ فکر نه کوي چې شارک به بیرته راویښ سي. یکمرغي دا وه چې شارک بیرته په هوښ کې راغلی. کله چې موقع پیدا سوه او 40 سانتۍ اوږده ستنه یې د شارک تر دماغه پورې وردننه کړله. که څه هم شارک بې هوښه و، خو بیا یې هم سخت درد احساسوي. وروسته سوزن د هغه له دماغ څخه 4.5 مول پروټین راویستل. دغه پروټین یې د الزایمر د ناروغ د خراب سوو دماغي حجرو سره ګډ کړل. اوس ټول خلک د سکرین مخې ته ولاړ و او د پایلې انتظار یې کوي. که دا تجربه بریالۍ سوې وای، نو میلیونونو ناروغانو ته به نوی ژوند ور په برخه سوی وای او د څېړنې ټیم ته به هم لویه ګټه ور رسېدلې وای. کله چې د پروټین او دماغي حجرو ترمنځ تعامل پیل سو، خراب سوي حجرو بیرته ژوندي کېدل پیل کړل. دې پایلې ثابته کړه چې تجربه بریالۍ ده. د بریا په خوشحالۍ کې یو ساینسپوه سمدستي سګرټ بل کړي، خو کله چې هغه د شارک خواته ورنږدې سو، شارک د سګرټ بوی احساس کړي او ناڅاپه راویښ سو. پر هغه ساینسپوه باندې یې برید وکړي. د ټولو خلکو په مخ کې یې د هغه یو لاس په یوه شیبه کې له بدن څخه جلا کړي او خلک سخت وویرېدله. شارک نور له کنټرول څخه وتلی و. د هغه د درولو لپاره کارټر ژر شیشه ماته کړه او د هارپون ټوپک یې راواخیستی. په همدې وخت کې سوزن هم بې له ځنډه وسیله بیرته فعاله کړه او شارک یې د ژور سمندر خواته ور پرېښودی. خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره لویه تېروتنه وه. کارټر ژر د کنټرول ټاور سره اړیکه ونیوله او نږدې طبي ټیم یې راوغوښتی، ځکه دا ټول کارونه د سمندر په ژوره کې په یوه څېړنیز مرکز کې کېدله. له دباندې څخه سخت توپان را روان و او خلکو د طبیعت رښتینی زور د لومړي ځل لپاره ولیدی. بل لور ته د ډېرې وینې بهېدو له امله د ټپي ساینسپو حالت خراب و. د خراب موسم له امله هلیکوپټر نسوی کولی چې راښکته سي، نو هغه د فولادي کیبل په مرسته طبي ټیم ته ورپورته کېدی. وروسته ټول خلک ژر د خوندي اډې پر لور باندې روان سول، ځکه دوی ویرېدل چې لوی سمندري څپې به هر وخت ډېرې خطرناکه سي. له نیکه مرغه ټول خوندي اډې ته ورسېدل، خو زخمي ساینسپو لا هم په ډېر بد حالت کې و. ناڅاپه د خراب موسم له امله د پورته کولو ماشین خراب سو او هغه له کیبل سره یو ځای نیغ په نیغه د شارک و سمندر ته ولولوېدی. کله چې خلک بیرته اډې ته ورغلل، ویلیدل شارک هغه کیبل په خپله خوله کې نیولی دی او د هغه په مرسته سره هلیکوپټر ډېر سره ښوری دی. یوازې په 100 ثانیو کې هلیکوپټر له ټاور سره وجنګېدی او یوه زوروره چاودنه رامنځته سوله. چاودنه دومره سخته وه چې د اډې په ډېرو برخو کې اور ولګېدی او د هغوی ټول د څارنې او اړیکو سیستم هم له کاره ولوېدی. کله چې دوی ټول د کنټرول پینل ته متوجه وه، رسل ولیدل چې یو شی په ډېر تیز سرعت سره د دوی خواته را روان دی. په بله شیبه کې هغه پوه سول چې هماغه شارک دی چې د هغه زخمي ملګري جسد یې په خوله کې نیولی دی او د شیشې د دیوال پر لور باندې را روان دی. کله چې هغه نږدې سو، د خپل ملګري بدن یې په پوره زور سره پر شیشه باندې ووهی او په بله شیبه کې په شیشه کې درزونه پیدا سول. د مړ کېدونکي ملګري او ماتېدونکي شیشه په لیدو سره ټول سخت وویرېدل. دوی غوښتل چې له هغه ځای څخه ووځي چې ناڅاپه بله پیښه وسوه. د سمندر اوبو شیشه ماته کړه او لابراتوار ټول د اوبو څخه ډک سو. د یخو اوبو له ډکېدو سره د خلکو ویره نور هم زیاته سوه. د خپل ژوند د ژغورلو لپاره ټول سمدستي پټې دروازې ته ورننوتل. د اوبو فشار ډېر زیات و او دروازه تړل ډېر سخت و. په ډېر زور سره یې هغه دروازه وتړله. اوس مهال ټول خوندي و، خو اصلي ستونزه دا وه چې د لابراتوار ته ډوبېدو او چاودنې وروسته دوی څنګه د دې ژور سمندري مرکز څخه د باندې ووځي. هغه زینه چې پورته د تګ لاره وه هم په اوبو کې ورکه سوې وه او هیڅوک نه پوهېدل چې دروازې هغه بل طرف ته یو لوی شارک د دې انتظار کوي. بیا وسه ټولو د ساتنې تونل ته ورمنډه کړه، په داسې حال کې چې اوبه یې له شا تعقیبولې او په پای کې یې اصلي دروازه پر وخت باندې خلاصه کړه او لږ تر لږه یوه لاره خلاصه سوه. خو د پورته منزل د اشپز بخت ورسره مل نه و. یو خطرناکه کوچنی شارک په پټه د هغه په شا پسې ور روان و. کله چې هغه دا ولیدل، د ویرې څخه یې مخ تک ژړ سو. هغه بیا له شاته کتو سره منډه کړه او اشپزخانې ته داخل سو. د لنډ مهال لپاره هغه ځان خوندي کړي، خو بیا یې هم خطر پر ځان باندې وانخیستی. هغه نږدې پرته یوه کړایي راپورته کړه او کله چې یې ولیدل شارک بل لور ته تللی دی، یو څه د راحت احساس یې وکړي. خو دی ډېر وخت هلته پاتې کېدلی نه سو، نو لوړې المارۍ ته ور وختئ. دی په هیڅ نه پوهېدی چې شارک ډېر نږدې راغلی دی. کله چې پورته ور وختئ، ناڅاپه یې خپل طوطي ولیدی. هغه وویرېدی او لاس یې وښویدی. لږ پاته و چې اوبو ته ور لوېدلی وای، خو بیا هم تسلیم نه سو. هغه غوښتل چې له خپل طوطي سره پورته وخیژي. کله چې طوطي ته لاس ور وغځوي او غوښتل یې چې هغه هم پورته کړي، نو وضعیت نور هم خراب سو.
شارک الماري په ډیر زور سره وښوروله او اشپز په اوبو کې ولوېدی. په دې مرګوني حالت کې هغه نږدې یو تنور ولیدی. د خپل ژوند د ژغورلو لپاره یې ژر لامبو ووهله او د شارک تر رسېدو مخکې هغه تنور ته ورننوتی، خو خطر لا هم پای ته نه و رسېدلی. کله چې شارک په تیزۍ سره د تنور سره ټکر وکړ، تنور چالانده سو او د اور اخیستونکي ګاز لمبې خپرې سوې. هغه د ځان د ژغورلو لپاره د تنور لوړه حصه ماته کړله. کله چې په هغه کې سوری جوړ سو، هغه ژر پورته وروختی او د شارک وشاوخوا ته یې ټوپر ووهي. شارک هم سمدستي د هغه خواته ور وګرځېدی. اشپز لاټر راواخیستی او د تنور پر لور باندې ور وغورځوي. په بله شیبه کې یوه زوروره چاودنه وسوه او شارک هلته ووژل سو. که څه هم دې چاودنې شارک له منځه یوړی، خو د ټولو په ذهن کې یوه لویه پوښتنه پیدا سوه: یو عادي سمندري حیوان څنګه دومره هوښیار سو چې د انسانانو پر ضد داسې پلان جوړ کړي؟ هماغه وخت ډاکټر سوزن رښتیا وویل. هغې وویل چې د پروټین د رایستلو لپاره یې د شارک دماغ ته یو ناقانونه کیمیاوي مواد ورګډ کړي وه چې له امله یې د شارک دماغ په غیر عادي ډول سره لوی سوی و او د هغه ځیرکتیا څو چنده زیاته سوې وه. خو د دې ناوړه اغېزې دا وې چې شارک له مخکې څخه هم ډېر هوښیار او خطرناک سو. ټول خلک حیران او بې وسه پاته سول. بیا هم د خلاصون لپاره یوه لاره پیدا کول ضروري وه. هغوی له دې ځای څخه د تښتېدو یو پلان جوړ کړي، خو پوه سول چې کوچني شارک لا هم له مخکې دا پلان خراب کړي وو. اوس یوازې دوې لارې پاته وې: یا به اول منزل ته په لامبو وهلو سره ځان رسوي او لیفت ته به پورته کیږي. خو که چیرې په لاره کې یوه کوچنۍ تېروتنه هم وسي، بیا به هم د دوی خلاصېدل ناممکنه وي. د مرګ خطر دواړو خواو ته و او همدې ویرې د ټیم غوسه نوره هم زیاته کړله. هماغه وخت رسل وړاندیز وکړ چې لاندې اوبو ته غوټه ووهي او له هغه ځای څخه ووځي، خو ښایي شارک ته دا خبره د منلو وړ نه وه. ناڅاپه هغه له اوبو څخه راووتی. رسل یې په یوه وار سره په خپله خوله کې ونیوی او هغه یې اوبو ته کش کړي. دا چې خلکو ولیدل، ټول خلک حیران او په ویره کې سول. داسې معلومېدله شارک د غوټې وهلو او تښتېدلو لاره هم له منځه یوړه. دوی ټوله بې وسه سول. ټولو مخکینۍ دروازه خلاصه کړه چې هغوی پورته وړل سوي وه، خو په څو ثانیو کې د هوا فشار له امله د سمندر اوبه لیفت ته راننوتلې. دوو کسانو خپل ژوند په خطر کې واچوي او دروازه یې په ډېر زحمت سره وتړله. خو د دوی مخې ته بله ستونزه ولاړه وه. د لیفت په پورته برخه کې چاودنه سوې وه. اور بل و او هلته پراته شیان هم یو په بل پسې چاودېدله. بلې خواته شارک پرله پسې د دروازې سره ټکر کوي چې په دې سره حالت نور هم خراب سو. کارټر پریکړه وکړه چې مخکې ولاړ سي او هغه لوړه دروازه خلاصه کړي تر څو د اوبو سطحه کنټرول کړي. د هغه پریکړه سمه وه. هغه دروازه خلاصه کړه او په سم وخت کې د شارک له برید څخه وژغورل سو. خو بیا حالت یو ځل بیا بدل سو. د یوه خلاص پیچ له امله د زینې یوه برخه ماته سوه او ښکته راولوېدله. ښه خبره دا وه چې زینه پر هغه بله غاړه باندې بنده سوه، خو د ټیم یوه غړي خپل توازن له لاسه ورکړي او سیده اوبو ته ورولوېدی. کارټر سمدستي ځان سم کړي او د هغه د ژغورلو هڅه یې وکړه، خو یوازې یوه ثانیه ناوخته سوی و. د ټولو د سترګو په وړاندې شارک هغه ښځه ونیوله. کارټر خپل ټول زور وکاروي، خو شارک هغه په یوه زورور ضربه سره ژورو اوبو ته کش کړي. په پای کې هغه د یخو سمندري اوبو په ژورو کې ورک سو. هغه شېبه کې ټول بیا په ژوره صدمه کې ډوب سول. د ټولو بده خبره دا وه چې دوی لا هم د هغه آخري منزل څخه ډېر لیرې وه. ناڅاپه د پورته دروازې څخه یو ډېر سخت غږ واورېدل سو. داسې ښکاره کېدی شارک لوړ منزل ته رسېدلی دی. دوی ټول وبېرېدله. هماغه وخت اشپز هلته ورسېدی. هغه سمدستي یوه رسۍ ور وغورځوله او دوی یې له ډوبېدو څخه وژغورله. دوی ټولو ژر مخته تګ پیل کړي. مخکې یې یو د پمپ سیسټم چالانده کړي او اوبه یې د باندې وایستلې. ټیم سمدستي د کنټرول خونې ته ولاړې او په ډېر زحمت یې جنریټر چالانده کړي. خو چې د وتلو په حال کې وه، حالت بیا خراب سو. شارک ناڅاپه د شا څخه پر هغوی باندې برید وکړي. هغه په بې رحمۍ سره د کارټر یو ملګري ټوټه ټوټه کړي. دا چې کارټر ولیدل، سمدستي یې د اصلي دروازې پر لور باندې ورټوپ کړه. مخکې له دې چې شارک پر هغوی باندې برید وکړي، دوی دروازه خلاصه کړه او اشپزخانې ته ورسېدله. کله چې د ټولو ژوند په خطر کې و، سوزن بله لویه تېروتنه وکړه. هغې فکر وکړ چې د ټیم دومره زحمت او قرباني باید بې ګټې نه سي، نو یوازې خپلې خونې ته ولاړه چې د څېړنې معلومات راواخلي. هغې د کلي په وسیله سره هغه دروازه خلاصه کړه او هغه ضروري نمونه یې راواخیستله. خو په همدې وخت کې هغې ولیدل د هغې و شاته روان دی. ښه خبره دا وه چې هغه یوازې د څېړنې یو جعلي ماډل و، خو په بله شېبه کې له اوبو څخه یو بل شی راښکاره سو. دا ځل جعلي ماډل نه و، بلکې یو رښتینی شارک و. هغه سمدستي پر سوزن باندې برید وکړي. د تیښتې هیڅ لاره نه وه. په بیړه کې هغه یوې المارۍ ته وختله او ځان یې ټینګ ونیوی.
خو په همدې وخت کې د هغې قیمتي څېړنیز فایلونه اوبو ته ولوېدل. هغه یو ګړی ودرېدل، بیا یې د اخیستلو لپاره ښکته لاس ور وغځوئ. هماغه وخت شارک بیا د هغې پر لور باندې راغلی. اوس مرګ د هغې پر سر باندې ولاړ و. بیا هغې هلته یو ګروپ ولیدی او فکر یې وکړ چې د تیز برق جریان کولی سي شارک ووژني. هغې سمدستي تار راویستی او د یو بل برید انتظار یې کوي شارک پر هغې باندې برید وکړي. کله چې شارک برید وکړي، هغې د برق تار د شارک په خولې ته ور دننه کړي. د برېښنا د سخت جریان په نتیجه کې دوهم شارک هم مړ سو. هغې په ډېر افسوس سره خپلو څېړنیزو معلوماتو ته وکتل او هغه ډوب سول. هغه پوه سوه چې په پیل کې د شارک خوشي کول د هغې تر ټولو لویه تېروتنه وه، خو اوس د فکر کولو وخت نه و. له دې وروسته 3 کسان بیا سره مخامخ سول، خو د شارک له بریدونو څخه هغوی ځان نه سوی ساتلی. اوس د خلاصون یوازینۍ یوه لاره پاته وه، خو چې دروازه خلاصه سوه، اوبه په چټکۍ سره دننه راغلې. نو هغوی د فشار د برابرولو لپاره د اور مړه کوونکې اله وکاروله. بیا یې په قصدن ډول سره پرېښودل چې لاندې خونه د اوبو څخه ډکه سي. کله چې اوبه تر سره پورې راورسېدلې، هغوی هغه دروازه خلاصه کړه. کله چې دوی د باندې راوتل، دوی هغه د اکسیجن ډبه خلاصه کړه او هغو په اوبو کې یو رقم شورماشور جوړ کړي او د همدې ګډوډۍ له امله د شارک څخه دوی ورک سول او دوی په بریالیتوب سره د باندې راووتل. خو بیا بل برید وسو. شارک ناڅاپه اشپز ونیوی او 100 متره یې لیرې کش کړي، خو اشپز بیا هم تسلیم نه سو. د هغه سره یوه چاړه وه او په ټول زور سره یې د شارک په سترګو باندې بریدونه پیل کړل. په پای کې هغه یو ځل بیا له مرګ څخه وژغورل سو. کارټر او سوزن د دې صحنې په لیدو سره ډېر حیران سول. کارټر بیا اوبو ته ور ټوپ کړه او اشپز یې په یو ډول سره وژغوري. سوزن د هغه زخم وتړي او اوس یې د وینې بهېدو خطر لږ کم سوی و. کله چې هغوی شاوخوا ته وکتل، نو یو لوی حقیقت ورته معلوم سو. که هغه لومړني قوي دیوالونه پاته وای، شاید شارک به دننه بند پاته سوی وای، خو اوس ټوله ودانۍ ورو ورو ډوبېدله. یوازې یو نری د اوسپنې جال پاته و. اوس دا روښانه وه چې شارک یوازې د انسانانو د وژلو نیت نه درلودی، بلکې غوښتل یې چې له دې انساني قفس څخه ووځي او خلاص سمندر ته وتښتېږي. نو هغوی سمدستي اقدام وکړي. هغوی د سیګنل لیرون څخه چاودېدونکي مواد راوایستل او په یو ټوپک کې یې واچوله. پلان ښکاره و. کله چې هغه ټوپک مرمۍ پر سم ځای باندې ولګېږي، نو دوی به هغه تار له بیټرۍ سره وتړي او شارک ته به د یوې قوي جرقې په واسطه سره چاودنه ورکړي. خو په همدې وخت کې د شارک ټول فکر د دروازې په ماتولو کې و. هغه کارټر ته هیڅ موقع په لاس ور نه کړه چې هغه سم هدف ونیسي. کله چې شارک پورته راغلی، سوزن د یوې آلې په وسیله سره خپل لاس پرې کړی او سیده اوبو ته ور ولوېدله. په اصل کې هغې ځان د یو پلان په توګه سره وکاروي. همدا هغه ښځه وه چې لومړی قانون یې مات کړی و. هغې شارک د کیمیاوي موادو په وسیله سره بدل کړی و او بیا یې آزاد کړی و. هغې فکر کوي چې دا هر څه د هغې ګناه ده، نو باید دا هر څه هغه په خپله پای ته ورسوي. کله چې شارک د وینې بوی احساس کړي، نو دروازې ماتول یې پرېښودل او د هغې پر لور باندې روان سو. خو هوښیار شارک هڅه کوله چې وتښتېږي. کارټر پوه سو چې د سوزن پلان کار نه کوي. هغه بې له فکره اوبو ته ور ټوپ کړل تر څو سوزن وژغوري او بیا داسې څه وسول چې هیڅ چا یې فکر نه کوي. په بله شیبه کې شارک سوزن ټوټې ټوټې کړه. کارټر یوازې دا صحنه کتلی سوی، نور یې هیڅ نه سوی کولی. کله چې شارک بیا د وینو بوی احساس کړي، نو کارټر یې هدف وګرځوي او د هغه پر لور باندې روان سو. کله چې شارک د هغه پر طرف باندې روان و، کارټر هیڅ نه وویرېدی. هغه په چټکۍ سره د شارک له حملې څخه ځان وژغوري او کله چې موقع په لاس ورغله، د شارک پر وزر باندې یې ځان ونیوی او شارک هغه له ځانه سره کش کړي. په همدې وخت کې اشپز هغه ټوپک راواخیستی. هغه کوشش کوي چې د شارک پر وزر باندې برید وکړي، خو هغه یوه تېروتنه وکړه. کله چې یې ډز وکړي، هغه تېره نیزه د شارک تر وزر ووتل او د کارټر په پښه کې بنده پاته سوه. شارک په ډېره چټکۍ سره روان و. که کارټر پر وخت باندې له شارک څخه ځان خلاص نه کړي، نو کېدلی سي چې د بیټرۍ په نښلولو سره د برېښنا قوي چاودنه کارټر هم له ځانه سره ووژني. خو له شارک څخه ځان خلاصول اسانه نه و. شارک نږدې و چې جال مات کړي او له دې ځای څخه وتښتېږي، خو کارټر جال ونیوی او ځان یې د شارک څخه خلاص کړي. په همدې وخت کې اشپز تار له بیټرۍ سره ونښلوي او په بله شیبه کې یوه زوروره چاودنه وسوه. چاودنه دومره زوروره وه چې شارک همدلته ووژل سو. کله چې اشپز کارټر ژوندی ولیدی، نو بیا یې پر مخ باندې مسکا پیدا سوه. همداسې هغوی د خپلو ډېرو ملګرو قرباني ورکړه تر څو د شارک وحشت پای ته ورسوي او د فلم کیسه همدلته پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.